ګوره د انسان د الله تعالی ډېر عجیبه کریشن دی. دا دماغ الله تعالی داسې عجیبه ډیزاین کړي دي حیرانه بشي. په دې کې څومره ډېر زیات چینلز دي، په دې کې څومره ډېر زیات کنیکشن دي، په دې کې سیکنډونو په حساب سره څومره ډېر زیات چین ریاکشنز کېږي د انسان په دماغو کې. دا انتهایی ډېر زیات کمپلیکس ارګن الله تعالی پیدا کړی دی، ډېر زیات مشکل. کله خلک وایي یاره د ده یو تار کټ دی. تار یې څنګه کټي چې دې کې معمولي په لږ ځای کې معمولي څه اخوا دېخوا راله که نه، نو بیا انسان یا ګډې وړې وایي، یا یې سترګې کار نه کوي، یا یې غوږونه کار نه کوي، یا په خود کې نه وي. مختلف قسم یو مسله به انسان ته جوړېږي. نو دا ډېر په عجیبه طریقې باندې الله تعالی ډیزاین کړي دي. خو زمونږ خلک بیا په دې باندې نه پوهېږي. لکه مثال زه به تاسو ته یو بیماري در وښیم. د دماغو بیماري ده. د انسان په دې غوږونو کې غیبي اوازونه کېږي. انسان ته داسې محسوسېږي چې ما ته څوک لګیا دي، څوک راڅخه خبرې کوي، حالانکې په حقیقت کې د سره هېڅ څوک نه لګیا. نو دی بیا د هغه سره لګیا یې خبرې کوي، د ځان سره لګیا یې خبرې کوي. نو بیا خلک وایي یاره دا لیونی دی، یا څوک وایي د کې پیریان دي د هغو سره خبرې کوي. یا داسې ده چې دې انسان ته مختلف قسم شکلونه ښکاري. په حقیقت کې به څه نه وي، ده ته به شکل ښکاري، د هغه سره به دی کله خبرې کوي، د هغه سره به دی کله په جګړه باندې، کله دی چنې له ورځي په ډغره باندې خپل سر وایي، نو سر هم ماتوي، ځان هم خوږوي، ځان ته نقصان هم ورکوي. نو خلک وایي یاره پیریان دي، د هغو سره لګیا دي او د هغه سره جګړه ده او د هغه سره نښتې دي. حالانکې تاسو ته ما وویل دې ته یو قسم بیماري ویلی کېږي شیزوپرینه یا سکیزوپرینه. دغه داسې دی چې انسان په غوږونو کې غیبي اوازونه راځي. په حقیقت کې څوک لګیا د سره نه وي، خو ده ته په غوږونو کې داسې محسوسېږي چې یاره ما سره څوک لګیا دی او زه ورسره خبرې کوم. یا ده ته ځینې شکلونه ښکاري، په حقیقت کې څه نه وي، خو ده ته دیوان ټایپ شیزونه ښکاري چې یاره په دې کې یو دیو دی یا یو انسان دی یا څوک دی یا شیطان دی، زه ورسره لګیا یم، د هغه سره خبرې کوم یا ورسره زما جګړه ده. دا ټول تاسو ته ما څه ویل د دماغو مسله ده، د دماغو یو بیماري ده. یا ځینې خلک به تاسو لیدلي ګډې وړې خبرې کوي. ګډې وړې خبرې څنګه کوي؟ یو خبره به د یو موضوع مطابق وکړي، بله خبره به پسې بل سره واخلي، بله خبره به بیا د بل سره واخلي. زموږ پښتانه وایي یو غر او بل غر ولي. مطلب دا دی چې د ده په خبرو کې به څه ریدم نه وي، ایرریګولر خبرې کوي چې یوه خبره یې د یو څه په باره کې وکړه نو د هر پسې بله خبره د بل څه شروع کړي. په دې طریقه باندې هغه خبرې کوي. شکونه ذهن ته راځي، وسوسې ذهن ته راځي. خلک د هغه په باره کې دا وایي چې یاره په دې کې پیریان دي یا پې جادو شوی دی یا پې تعویض شوی دی، یا داسې چې بې مقصده روانې ګرځي. په دې طرف باندې به داسې رواني پته ورته نه لګي زه چېرته روان یم. چې تپوس ته وکړي چېرته ځې، ده ته دا پته نه لګي زه چېرته روان یم. داسې به روان وي، داسې به لاړ شي په یو طرف په بل طرف، خو ده ته دا پته نه لګي چې زه چېرته روان یم، څه کوم. بې مقصده ګرځي. یا مثال د پرسنل هایجین خیال نه ساتي، د خپلو کپړو خیال نه ساتي، د خپل ویښتو خیال نه ساتي، د خپلو نوکانو خیال نه ساتي. دې ته نه ګوري چې زما پیزار په خپو دی یا نه دی په خپو. داسې قسم مسلې چې راځي که نه، دا ټول د دماغ تاسو ته ما ویل الله تعالی دا ډېر عجیبه کریشن کړی دی انسان دماغ. دا چې په صحیح طریقه باندې روان وي انسان بالکل برابر وي، خو چې معمولي هم پکې یو نقطه راله که نه، بیا انسان خلک وایي لیونی دی، بیا ګډې وړې وایي، بیا یا نظر کار نه کوي یا غوږونه کار نه کوي، بیا چې په کم طرف باندې لاړی، که کنځلې وکړې، که ښې وویل، که بدې وویل، هغه ته دا احساس بیا نه کېږي. نو دماغ دا د الله تعالی ډېر عجیبه مخلوق دی، الله تعالی ډېر عجیبه پیدا کړي دي. نو که تاسو چېرته صحتمند وئ، ستاسو دماغ صحیح کار کوي، د الله تعالی ډېر شکر وباسئ.